ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د یوولسم ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر درسي ساعت کې دوه بعدي حرکتونو په لړۍ کې پرتابي حرکتونه یا غورځونکي حرکتونه مطالعه کړه. خوږو زده کوونکو، غورځونکي حرکتونه مو ویل چې په درې ډوله دي. یو فوکي پرتاب و، بل مایل پرتاب و، بل عمودي پرتاب و. عمودي پرتابونه بیا په دوه ډوله دي، یو پورته خواته عمودي پرتاب، بل ښکته خواته عمودي پرتاب. خو دا چې ستاسو په کتاب کې د موضوع مطابق کوم څه شی نشته نو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو هم دلته صرف نظر کوو. راځو مایل پرتاب موږ او تاسو لوستی او یوازینۍ موضوع چې په مایل پرتاب کې پاتې ده هغه په مایل پرتاب کې د مایل پرتاب د حرکت د مسیر معادله ده. خوږو زده کوونکو، د مایل پرتاب د حرکت مسیر معادلې نه هدف دا دی کله چې موږ دغه معادلې ته قیمتونه ورکوو نو د مایل پرتاب دا ګراف موږ او تاسو ته رسموي. قدرمنو زده کوونکو، د مایل پرتاب د حرکت مسیر معادله په دې ډول ده چې وایي مساوي کیږي تانجنت تیتا ضرب ایکس منفی جی پر 2 صفر مربع ضرب کوساین مربع تیتا او ضرب ایکس مربع سره. خوږو زده کوونکو، دغه معادلې ته ویل کیږي د مایل پرتاب د حرکت د مسیر معادله. راځو قدرمنو زده کوونکو، د همدې مطابق یو مثال حلو چې ستاسو د کتاب د تمرین مثال دی. خوږو زده کوونکو، که چیرې تاسو دې مثال ته متوجه شئ، د توپ لومړنی سرعت د شکل مطابق پیدا کړئ په دې شرط چې توپ په ټوکرۍ کې وغورځېږي. قدرمنو زده کوونکو، د باسکټبال یو پلیر دی، دا د 11 متره واټن څخه لرې یو توپ راخلي څنګه کیږي د ټوکرۍ کې غواړي چې وغورځوي. خو که چیرې تاسو دلته متوجه شئ، دغه د باسکټبال کومه پچۍ چې ده د دې ټول ارتفاع 3 متره ده او د دې شخص کوم باسکټبال پلیر چې دی د ده ارتفاع 2 متره ده. دا غواړي دغه توپ په څومره سرعت سره ورواچي؟ په لومړني سرعت ویسي پر لومړني سرعت سره ورواچي په 45 درجې زاویې سره تر څو دا توپ مستقیما په دې نقطې کې وغورځېږي. قدرمنو زده کوونکو، راځئ ټول دلته متوجه شئ. کله چې موږ او تاسو دې شکل ته متوجه شو نو زه لومړی خبره داسې کوم چې وي صفر یې موږ او تاسو نه غوښتی چې دا توپ باید په څومره لومړني سرعت سره پرتاب شي. که چیرې تیتا پکې 45 درجې شي، زاویه پکې موږ او تاسو ته معلومه ده. د پرتاب کوونکې نقطې او د دې جال ترمنځ فاصله څومره ده؟ 11 متره ده. نو په دې صورت کې د ایکس فاصله ایکس مساوي کیږي 11 متره شوه. وای پکې څومره دی؟ کله چې دا بال خوږو زده کوونکو واچوي نو 2 متره زما ارتفاع شوه، 3 متره د جال ارتفاع شوه. نو دا زما د ګوتو ارتفاع نه به موږ او تاسو دا د جال ارتفاع حسابو. نو په دې صورت کې څه شی دی؟ په دې صورت کې که چېرته 3 مترونه 2 متره تفریق شي نو 1 متر مفهوم د دې خبرې دا شو چې دا جال زما د دې ګوتو نه 1 متر ارتفاع لري. نو په دې صورت کې داسې وایم چې وای مساوي کیږي د 1 متر سره. نو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو د معادلې ته متوجه شو، وای را سره شته دی، تانجنت تیتا یعنی تیتا را سره شته دی، ایکس را سره شته دی، جی قیمت ثابت قیمت دی. د جی قیمت به درته ووایم چې مساوي کیږي 10 متر پر سکند مربع. دا مو شو را سره، ایکس را سره بیا شته، تیتا شته دی، وي صفر غواړو پیدا کړو. همدا مو ټارګټ کې انشاءالله دا پیدا کوو. قدرمنو زده کوونکو، دا کوم قیمتونه چې راکړي دا ټول په دې پورته معادله کې وضع کوم. د وای په ځای باندې به زه ولیکم چې یو مساوي کیږي تانجنت د تیتا په ځای 45 درجې ضرب ایکس په ځای باندې به ولیکم چې 11 متره منفي جی په ځای 10 پر 2 وي صفر په ځای باندې به څه ولیکم په خپله وي صفر مربع ضرب کوساین مربع د تیتا. خوږو زده کوونکو، کوساین به زه ولیکم چې کوساین د 45 درجې او مربع ضرب ایکس مربع په ځای 11 مربع. راځو یو به مساوي شي، د دې ځای څخه به بیا ولیکم چې یو مساوي کیږي تانجنت د 45 درجو. خوږو زده کوونکو، تاسو پوهېږئ چې یو د یو په 11 کې نو 11 منفي 11 چې مربع کې 121 121 په لاسو کې 1210 پر 2 چې مربع کې په خپله باندې خوږو زده کوونکو 2 مربع نه ده بلکې 2 دی په خپله 2 ضرب وي صفر مربع ضرب کوساین د 45 مربع. نو کوساین د 45 څو دی؟ 2 د جذر لاندې پر 2 او کل مربع سره. قدرمنو زده کوونکو، دا به نور هم ساده کو. زه به ولیکم چې یو مساوي کیږي 11 منفي 1210 پر 2 په خپله باندې 2 ضرب وي صفر مربع ضرب. ګرانو زده کوونکو، دا 2 جذر لاندې چې مربع کې نو 2 شو، 2 پر 2 چې مربع کې 4 نو لیکم چې 2 پر 4 سره دا به مساوي شي. نو دا به مساوي شي 11 منفي 1210 پر دا مې اختصار کړ تیار سره، یو په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 دا 2 د 2 سره اختصار شو، یوازې وي صفر مربع پاتې شو.
نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې مساوات په دې ډول باندې بدل شو چې یو مساوي کیږي 11 منفي 210 پر څو سره پر 20 مربع سره. خو ګوز زده کوونکو دغه به د مساوات یعنی منفي 1210 پر 20 مربع دا ټول به د مساوات چپې خواته واړم تر څو مثبت شي. نو بالاخره به داسې ولیکم چې 1210 پر 20 مربع دا مساوي کیږي. دا به د مساوات ښي خواته واړم 11 دي منفي 1 به شي نو 11 منفي 1 لس کیږي. د دې ځای څخه اوس به څه شی وکړمه؟ اوس به د وسطیانو ځایونو ته تغییر ورکړم یعنې 20 مربع به دلته ویسمه او لس به دې خواته راوړم. نو بالاخره 20 مربع به مساوي شي 1210 پر لسو سره. دا صفر د صفر سره اختصار شو 121 پر 1. نو پوهېږو د دې ځای څخه چې 20 مربع مساوي کیږي 121. دواړه خواوې د دویم جذر لاندې اخلو نو د دې ځای څخه 20 مساوي شي د 20 مربع جذر 20 د 121 مربع جذر 11 متر پر سیکنډ سره. نو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسې داسې وایو که چیرې دا د باسکټبال کوم پلیر چې دی دا که 11 متر پر سیکنډ لومړني سرعت سره دا فوټبال یا دا بال چې کوم دی دا ور واچي نو دا به مستقیما په دغې ټوکرۍ یا په دې جالۍ کې به وغورځېږي. خو ګوز زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې دغه فصل پای ته ورسېدو د 11 ټولګي دریم فصل پای ته ورسېدو دوه بعدي حرکتونه. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو څلورم فصل دی چې هغه ډاینامیک دی. ډاینامیک موږ او تاسې مخکې تعریف کړی چې د میخانیک فزیک هغه برخه ده چې د اجسامو حرکت سره د علته مطالعه کوي. موږ او تاسې به دلته د اجسامو حرکت مطالعه کوو خو سره د علته یعنې د قوې په پام کې نیولو او همدارنګه د هغه د کتلې په پام کې نیولو سره به اجسامو حرکت مطالعه کیږي. قدرمنو زده کوونکو د ډاینامیک اساس او بنسټ چې تشکیلوي هغه د نیوټن 3 قوانین تشکیلوي. نو مخکې له دې چې موږ او تاسې خوږو زده کوونکو د نیوټن 3 قوانین ووایو نو تر ټولو بهتره دا ده چې موږ او تاسو د قوې ذکر وکړې. لومړی به قوه تعریف کړو همدارنګه د هغې واحدات به ووایو. زه درته لیکم چې قوه یا فورس. ګرانو زده کوونکو قوه هغه عامل دی چې متحرک جسم ساکن یا ساکن جسم په حرکت راولي. په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ. یو بایسیکل د فرض مثال بایسیکل ساکن دی کله چې تو قوه پې وارده کړي په پیډل باندې نو په دې صورت کې د قوې واردولو په صورت کې بایسیکل په حرکت باندې راځي. یو څوک د ډېر تیز په بایسیکل باندې سپور دی او منډې وهي خو یو غټ ځوان دی نو هغه شاته ورته لاس اچوي بایسیکل ودرېږي یعنې متحرک جسم ساکن کې او ساکن جسم په حرکت باندې راوستو. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته قوه ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکي انشاءالله د قوې فورمول به درته لیکمه خو د قوې فورمول موږ او تاسې چې لیکو په اصل کې د نیوټن د قوانینو څخه په استفاده باندې موږ او تاسې لیکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې به عنوان ولیکو د نیوټن قوانین. خوږو زده کوونکو نیوټن 3 قوانین لري چې د هر یو نوم په ترتیب سره باید ستاسې سم زده وي. که څوک چې د نیوټن لومړی قانون ته داسې نه شي ویلی چې د نیوټن د لومړي قانون په خپله همدا د نیوټن نوم دی د لومړي قانون. که څوک وایي چې د نیوټن لومړی قانون تشریح کړه نو ته داسې نه وایي چې دا خو څه خبره ده یا اول قانون تشریح کوم یا دویم قانون تشریح کوم یا دریم قانون. نه، د نیوټن په لومړي قانون کې به لومړی قانون تشریح کوې، په دویم قانون کې به دویم قانون تشریح کوې او په دریم قانون کې به دریم قانون تشریح کوې. نو زه تاسو ته عنوان اخلم د نیوټن اول قانون. په قوس کې لیکم یعنې د عطالت یا انرشیا قانون. خو ګوز زده کوونکو د نیوټن لومړی قانون یا د عطالت او انرشیا قانون دا څه شی وایي؟ قدرمنو زده کوونکو عطالت یا انرشیا چې دا تنبلۍ ته ویل کېږي. مفهوم د دې خبرې دا شو که یو څوک تنبل وي ساکن وي او دا څوک لاس نه ونه نیسي چې هله راځه چې حرکت کوو د خیره دا به همدغه شانې تنبل پاتې شي. که یو څوک په حرکت باندې پیل کوي دا څوک د لاس نه ونه نیسي همداسې به روان وي. دغه د نیوټن اول قانون دی. خوږو زده کوونکو د نیوټن لومړی قانون داسې بیانوي که چیرې یو جسم ساکن یا متحرک وي او کومه خارجي قوه پرې عمل ونه کړي نو ساکن جسم به خپل سکون حفظ کړي او متحرک جسم به په یو ډول یا متشابه ډول خپل حرکت ته دوام ورکړي. ډېر جالبه دی. خوږو زده کوونکو بیا یې درته وایم که چیرې یو جسم ساکن یا متحرک وي یو جسم ساکن شو فرض مثال دی یو مارکر شو دلته مې کېښودو دا ساکن شو که چیرې په ده باندې کومه خارجي قوه عمل ونه کړي خارجي قوې نه مطلب باد دی د استکاک قوه ده او نورې قوې دي فرض مثال تاسې قوه پرې واردوئ دا قوه که پرې عمل ونه کړي نو دا به تل ساکن پاتې شي او که دا د حرکت په حال کې شو
نو بیا هم که د اصطکاک قوه پې عمل ونه کړي، باد پې عمل ونه کړي، د جاذبې قوه پې عمل ونه کړي، نو دا به خپل حرکت ته دوام ورکړي. خپل حرکت ته به څنګه دوام ورکړي؟ خپل حرکت ته به په یو ډول یا متشابه ډول دوام ورکړي. یو ډول یا متشابه حرکت تاسو لوستی دی چې په مساوي وختونو کې به مساوي واټنونه طی کوي. قدرمنو زده کوونکو، نو د نیوټن لومړی قانون په دې ډول شو چې د لومړی قانون هم ورته وایي او د عطالت یا انرشیا قانون هم ورته وایي. که چیرې یو جسم ساکن یا د حرکت په حال کې وي او کومه خارجي قوه پرې عمل ونه کړي، نو ساکن جسم به خپل سکون وساتي یا خپل سکون به حفظ کړي او متحرک جسم به خپل حرکت ته په یو ډول یا متشابه ډول دوام ورکړي. قدرمنو زده کوونکو، دا د نیوټن لومړی قانون. د نیوټن دویم قانون څه شی وایي؟ د نیوټن دویم قانون یا د قوې او تعجیل د تناسب قانونه. د قوې او تعجیل د تناسب قانون مفهوم د دې خبرې دا شو چې دغه قوه او تعجیل په دې کې ذکر شوي دي. خو زده کوونکو، د نیوټن دویم قانون یا د قوې او تعجیل قانون څه شی بیانوي؟ یاد ولرئ ځان سره، د نیوټن دویم قانون بیانوي که چیرې په یو جسم قوه وارده شي، نو د قوې د واردولو په صورت کې په جسم کې تعجیل رامنځته کیږي چې دغه تعجیل د قوې سره په یوه جهت باندې واقع دی. فرض مثال، که چیرې زه یو جسم راواخلم، داسې قوه پې وارده کړم، نو په دې جسم کې شی رامنځته کیږي، تعجیل رامنځته کیږي. دې تعجیل جهت او د دې قوې جهت دواړه به په یوه طرف باندې واقع وي. ګرانو زده کوونکو، د نیوټن دویم قانون داسې هم ویلی شو په یو جسم د وارده قوې او د هغه د کتلې ترمنځ نسبت تل یو ثابت قیمت دی چې دغه ثابت قیمت په جسم کې د رامنځته شوي تعجیل څخه عبارت دی. نو زه دا داسې لیکم درته، که چیرې یو جسم وي، فرض مثال په هغه وارده قوه اف یو شي او دغه کتله ام یو شي، وی دا مساوي کیږي. بل جسم دی په هغه وارده قوه اف دوه شي او دغه کتله ام دوه شي، دا مساوي کیږي. ټکي ټکي دا مساوي کیږي. اف ان شمیر قوې په یو جسم باندې عمل کوي، خو کتلې په مقابل کې تغییر کې ام ان، دا وی تل کانسټانټ یا ثابت دی. خوږو زده کوونکو، چې دغه ثابت په اصل کې د اکسلریشن یا تعجیل څخه عبارت دی. خوږو زده کوونکو، کوم اکسلریشن یا کوم تعجیل په دې جسم کې رامنځته شوي تعجیل څخه عبارت دی. نو زه د دې ټولو قوو څخه یوه قوه انتخابوم چې اف شو، د دې ټولو کتلو څخه یوه کتله انتخابوم چې ام شوه، دا مساوي کیږي د تعجیل سره. نو قدرمنو زده کوونکو، په یو جسم کتله چې ولري یو جسم د وارده قوې قیمت تل یو ثابت دی چې دغه ثابت قیمت په جسم کې د رامنځته شوي تعجیل څخه عبارت دی. خو زده کوونکو، دې ځای څخه زه کولی شم چې د قوې فورمول لاسته راوړم. اف مساوي کیږي، دې مخرج یو دی که نه، نو اف په یو کې اف مساوي کیږي ام ضرب ا سره. د قوې او تعجیل موږ او تاسو ځکه ورته ویلي دلته چې د قوې جهت کومې خواته دی، د تعجیل جهت به هم هماغې خواته وي. خوږو زده کوونکو، دلته چې فرض مثال داسې هم د قوې جهت کومې خواته دی، په هغې کې د رامنځته شوي تعجیل جهت به هم هماغې خواته وي. خوږو زده کوونکو، دا د قوې لپاره فورمول شو چې قوه مساوي کیږي کتله ضرب په جسم کې د رامنځته شوي تعجیل حاصل ضرب د قوې څخه عبارت دی. خوږو زده کوونکو، د همدغه فورمول مطابق موږ او تاسو کولی شو د قوې واحدات هم لاسته راوړو او نورې برخې هم کولی شو لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، دا د قوې لپاره عمومي معادله شوه. خو زه تاسو ته د کانکور لپاره یو بله معادله لیکم. ځینې وخت کې تاسو تعجیل نه درکوي، تاسو ته خوږو زده کوونکو یو فاصله درکوي، یو سرعت یې درته درکوي، وایي چې تاسو څه پیدا کوئ، په جسم وارده شوې قوه پیدا کوئ. نو په دې صورت کې تاسو خوږو زده کوونکو کولی شئ ولیکئ چې اف مساوي کیږي ام وي مربع پر 2x. قدرمنو زده کوونکو، کله چې تاسو ته فاصله درکړئ یا واټن او سرعت یې درکړئ، نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ د قوې د لاسته راوړلو لپاره د دې فورمول نه استفاده وکړئ، او کله چې کتله او تعجیل درکړئ، نو د قوې د لاسته راوړلو لپاره بیا د دې فورمول نه استفاده کوئ. خوږو زده کوونکو، دا واخلئ، د دې سره به موږ او تاسو د خیره سره څه شی کوو؟ لومړی د قوې واحدات درته لیکم، بیا دریم قانون ته ځو. راځو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو د قوې لپاره فورمول داسې ویلې چې اف مساوي کیږي ام ضرب ا. د مقدار که چیرې تاسو غواړئ وکتوري شکل په پام کې ونیسم، بیا یې فورمول په دې ډول باندې لیکئ. دلته به زه درته ولیکم د اندازه کولو سیستمونه، او دلته به ولیکم چې واحد یې. خوږو زده کوونکو، راځم په اندازه کولو په سیستمونو کې لومړی وایم چې انعکاس سیستم. انعکاس په سیستم کې د کتلې واحد شی د کیلوګرام، د تعجیل واحد متر پر سکند مربع، دا مساوي کیږي د نیوټن سره. خوږو زده کوونکو، نو زه تاسو ته داسې وایم، که څوک تاسو ته ووایي چې په انعکاس سیستم کې د قوې واحد شی د نیوټن دی، که څوک درته وایي چې نیوټن تعریف کا، نو یو نیوټن قوه
د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 کیلوګرام کتله عمل وکړي او په هغه کې د 1 متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل رامنځته کړي. خو اوس د کوونکو دویم درته سی جی ایس سیستم کې وایم. په سی جی ایس سیستم کې د کتلې واحد چې د ګرام دی ضرب د تعجیل واحد سانتي متر پر سکند مربع دی. ګرام ضرب سانتي متر پر سکند مربع د ډاین څخه عبارت دی. نو ګرانو زده کوونکو یو ډاین د هغه مقدار قوې څخه عبارت دی چې په 1 ګرام کتله عمل وکړي او په هغه کې د 1 سانتي متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل رامنځته کړي. بل اف پی ایس سیستم یا انګلیسي سیستم چې موږ تاسو یې پیژنو اف پی ایس سیستم. اف پی ایس سیستم کې د کتلې واحد تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې سلګ دی ضرب د تعجیل واحد فوټ پر سکند مربع. نو سلګ ضرب فوټ پر سکند مربع د ال بی یا پاوند څخه عبارت دی. نو 1 پاوند د هغه مقدار قوې څخه عبارت دی چې په 1 سلګ کتله عمل وکړي او په هغه کې د 1 فوټ پر سکند مربع په اندازه تعجیل رامنځته کړي. قدرمنو زده کوونکو دا هم د ځان سره یاد ولرئ چې 1 نیوټن مساوي کیږي 10 په توان د 15 ډاینو سره او 1 ډاین مساوي کیږي 10 په توان د -15 نیوټنو سره. او خو اوس د کوونکو دا هم یاد ولرئ چې یو څه شی یو نیوټن دا مساوي کیږي 0.22 څه شي سره پاونډو سره. پاوند یا لمب ال بی ورته هم ویلی شي. خو اوس د کوونکو دا د ځان سره واخلي انشاءالله موږ او تاسو به څه شی کوو دې کې مثالونه وروسته حلو د نیوټن دریم قانون ولو. خو اوس د کوونکو د نیوټن دریم قانون یا د عمل او عکس العمل قانون هم ورته ویل کیږي. راځم لیکم چې د نیوټن دریم قانون یعنی د عمل او عکس العمل قانون. قدرمنو زده کوونکو د نوم نه تاسې پوهیږئ چې د عمل او عکس العمل قانون موږ تاسو پښتو ژبه کې یو متل غوندې هم لرو چې هر عمل عکس العمل لري. دا په اصل کې د نیوټن قانون دی. قدرمنو زده کوونکو د نیوټن دریم قانون څه بیانوي؟ د نیوټن دریم قانون بیانوي که چیرې په یو جسم باندې قوه وارده کړي نو مقابل لوري جسم هم په تا باندې هماغه مقدار اندازه قوه واردوي خو یوازې په خلاف جهت باندې. قدرمنو زده کوونکو دلته راځئ متوجه شئ که چیرې فرض مثال یو جسم په پام کې ونیسمه د دویم جسم شو، دا اول جسم شو، دا دویم جسم شو. د لومړي جسم له لورې په دویم جسم باندې چې قوه وارده شوه هغې ته وایم چې اف 1 2 او په سر باندې وکتور وکړم تر څو جهت یې هم په پام کې ونیسم. د دویم جسم له لورې چې په لومړي جسم باندې کومه قوه وارده شوه هغې ته وایم چې اف 2 1 جهت یې په پام کې خوږو زده کوونکو نیسم. نو د نیوټن دریم قانون دا بیانوي د عمل او عکس العمل کوم قانون چې دی چې اف 1 2 قوه دا مساوي کیږي د اف 2 1 سره خو په منفي علامې سره خوږو زده کوونکو. د دې خبرې معنا څه شی شوه؟ د دې خبرې معنا دا شوه چې اف 1 2 د لومړي جسم له لورې چې کومه قوه په دویم جسم باندې وارده شوې دا د دویم جسم له لورې چې په لومړي جسم کومه قوه وارده شوې د دې سره مساوي ده د مقدار له مخې، خو منفي علامه موږ ته دا ښیي چې جهتونه د یو بل په خلاف لوري واقع دي. خو اوس زده کوونکو یو بال راخلي تاسو په دیوال باندې اچوئ نو په دې صورت کې بال قوه په دغه دیوال هم په تاسو باندې قوه واردي په دې بال باندې بالاخره بال ستاسې خواته بیرته راځي. خو زده کوونکو نو د نیوټن دریم قانون په دې شکل عمومي ولیکم چې اف 1 2 وکتوري شکل دا مساوي کیږي منفي اف 2 1 او د دې ځای څخه اف 1 2 مساوي کیږي اف 2 1 سره. د دې مفهوم دا شو خو زده کوونکو چیرې تاسو متوجه شئ وکتورونه په سر نشته، مطلب د مقدار له مخې دا دواړه قوې سره مساوي دي. که دا 50 نیوټنه وي دا هم 50 نیوټنه وي مشکل نشته، خو د جهت له مخې د یو بل سره په خلاف جهت واقع دي. خو زده کوونکو دا هم د ځان سره واخلئ. خو زده کوونکو راځئ موږ او تاسو د نیوټن دویم قانون چې کوم ولوسو د هغې مطابق یو مثال حلو. مثال ته متوجه شئ یو جسم چې 15 کیلوګرامه کتله لري څومره قوې ته پرې اړتیا ده تر څو 10 متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل واخلي. خو زده کوونکو راځئ متوجه شئ یو جسم چې ام مساوي کیږي 15 کیلوګرامه کتله لري څومره قوې ته پرې اړتیا ده اف پیدا کړئ که چیرې په هغې کې رامنځته شوی تعجیل 10 متر پر سکند مربع وي. خو زده کوونکو دې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو غواړو قوه پیدا کړو. د قوې فورمول ما تاسو ته دوه فورمولونه چې اف مساوي کیږي ام ضرب ا او اف مساوي کیږي ام ضرب بي مربع پر 2 اکس سره. نو خو زده کوونکو یاد ولرئ چې په دې کې تعجیل موږ او تاسو راکړی چې تعجیل راکړی اړتیا نشته چې موږ او تاسو شی وکړو د ام ضرب بي مربع پر 2 اکس نه استفاده وکړو. نو همدلته زه قیمتونه وضع کوم ام په ځای باندې ولیکم چې 15 کیلوګرامه ضرب جی د ا په ځای باندې ولیکم چې 10 متر پر سکند مربع
بالاخره خوږو زده کوونکو اف به مساوي شي 5 په لسو کې 50 کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع سره. بالاخره اف به مساوي شي 50 په خپله باندې 50 کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع د نیوټن څخه عبارت دی. نو خوږو زده کوونکو داسې وایو چې په جسم باندې باید 50 نیوټنه قوه وارده شي تر څو په نوموړي جسم کې رامنځته شوی تعجیل 10 متر پر سکند مربع شي. دا د ځان سره واخلئ. خوږو زده کوونکو دویم مثال ته متوجه شئ. یو جسم چې 400 نیوټنه وزن لري د 15 متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل باندې حرکت کوي. په جسم عامله قوه حساب کړئ که چیرې جی مساوي 10 متر پر سکند مربع وي. قدرمنو زده کوونکو راځئ ټول متوجه شئ. یو جسم چې 400 نیوټنه وزن لري ویټ موږ او تاسو ته وزن یې راکړی ډبلیو مساوي کېږي 400 نیوټنه وزن لري. موږ غواړو چې هغه په ا مساوي کېږي 15 متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل واخلي یا پکې رامنځته شي. په ده کې په ده باندې څه پیدا کړئ تاسې وارده قوه پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو د دې وارده قوې د پیدا کولو لپاره خو د جي قیمت راکړی چې 10 متر پر سکند مربع به د جي قیمت وي. نو ګرانو زده کوونکو یاد ولرئ موږ او تاسو کله چې قوه پیدا کوو نو قوه اف مساوي کېږي ام ضرب ا. خو کله چې زه دلته وګورم جي موږ او تاسو ته راکړی دا جي چې راکړی د دې په خاطر چې موږ او تاسو د وزن نه لومړی کتله پیدا کړو نو زه به داسې وکړم چې وزن مساوي کېږي ام ضرب جي سره. وزن مساوي کېږي کتله ضرب د ځمکې جاذبې تعجیل او د دې ځای څخه کتله مساوي کېږي وزن پر د ځمکې جاذبې تعجیل. وزن پکې 400 نیوټنه دی. نیوټن په ځای باندې ولیکم کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع پر جی په ځای 10 متر پر سکند مربع. بالاخره دا واحد د دې واحد سره اختصار شو 0 د 0 سره اختصار شو 40 پاتې شو. نو کتله به مساوي شي 40 څه شی کیلوګرام سره. اوس موږ او تاسې کتله پیدا کړه کتله مې پیدا کړه تعجیل موږ او تاسو ته تیار راکړی نو زه به اوس ولیکم چې قوه مساوي کېږي ام ضرب ا سره. دا مساوي کېږي ام پکې څومره دی پیدا مې کړې 40 کیلوګرام ضرب ا پکې څومره دی 15 متر پر سکند مربع 15 متر پر سکند مربع. نو بالاخره قوه مساوي کېږي 15 په 4 کې 0 او 1 بل کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع نیوټن سره شو. نو په جسم به وارده قوه څومره وي 200 نیوټنه به وي. دا هم د ځان سره واخلئ. خوږو زده کوونکو دریم مثال ته متوجه شئ. یو موټر د 4000 کیلوګرامه کتلې سره د افقي سطحې پر مخ حرکت کې دی چې د 800 متر واټن وهلو وروسته یې سرعت 50 متر پر سکند ته رسیږي. د موټر د ماشین قوه حساب کړئ. راځئ قدرمنو زده کوونکو کله چې تاسو متوجه شئ نو اف مساوي کېږي ام ضرب ا نه تاسو په اسانۍ سره استفاده دلته نشئ کولی. نو تاسو فکر کوئ چې زه دلته د کوم فورمول نه استفاده وکړم نو ما تاسو تیار فورمول لیکلی چې هغه ستاسو په کتاب کې خوږو زده کوونکو نشته خو د ډېرو محاسبو نه وروسته تعجیل پیدا کېږي تعجیل نه وروسته تاسو ام ضرب ا نه استفاده کوئ. نو موږ تاسو به لنډ فورمول ولیکو. یو جسم یا یو موټر چې ام مساوي کېږي 4000 کیلوګرامه کتله لري د 800 متر واټن وهلو وروسته اکس مساوي کېږي 800 متر واټن وهلو وروسته سرعت څومره کېږي وي مساوي کېږي 50 متر پر سکند ته سرعت رسیږي. دا چې دومره واټن وهلو وروسته سرعت دومره دی دا څومره قوه لري دا موټر دغه قوه حساب کړئ اف پیدا کړئ. د دې د پیدا کولو لپاره بیخي اسانه اف مساوي کېږي زه درته لیکم چې اف مساوي کېږي ام ضرب وي مربع پر 2 سره. ام هم را سره شته د کتله وي سرعت هم را سره شته او که اکس فاصله هم شته دا مساوي کېږي ام په ځای باندې ولیکم چې 4000 کیلوګرام. تاسو کېدای شي تشویش کې وي چې هر دا واحد ماته قوه نیوټن راکړي که نه واحد به هم محاسبه کوو. راځو انشاءالله. وي مربع په ځای باندې ولیکم چې 50 متر پر سکند کل مربع پر 2 اکس په ځای باندې 800 او متر ورسره علاوه کوو. بالاخره اف به مساوي شي ا دا 2 صفرونه د 2 صفرونو سره اختصار شو په لنډ ډول باندې. داسې ولیکم چې 40 په خپله باندې 40 ضرب په 50 چې مربع کې 2500 متر پر سکند مربع کېږي او دلته به ولیکم کیلوګرام ضرب متر مربع پر سکند مربع پر 2 پاتو کې 14 متر ورسره علاوه شو. خوږو زده کوونکو دا 1 متر د دې متر سره اختصار شو دلته 1 متر پاتې شو. راځم اوس څه شی کومه اوس داسې کومه 4 په 4 کې 14 1 په 4 کې 4 0 ورته پورته شو نو دا به مساوي شي بالاخره بل به شی وکم ولیکم چې فرض مثال 1 4 4 4 14 15 4 شل او بالاخره شپږ 4 24 یو دې ته حاصل شو 2 په 4 کې 8 یو دې ته حاصل شو
نو بالاخره مطلب ګوره بیا درته وایم 6 په څلورو کې 24 یو دې ته حاصل شو دا 10 شو نو 2 په څلورو کې 8 2 دې ته حاصل شو 6 شو نو 15 په څلورو کې 6 خوږو زده کوونکو نو بالاخره 10 ضرب 625 چې پاتې شو کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع پاتې شو دا د نیوټن څخه عبارت دی نو بالاخره قوه مساوي کیږي 10 چې راواخلو په 625 کې ضرب کو نو 6250 نیوټنه قوه به وارده شي نو دغه موټر چې د دومره کتلې سره د 800 متر واټن وهلو وروسته بیا هم د سرعت 50 متر پر سکند دی دا څومره قوه لري خوږو زده کوونکو د قوه 6250 نیوټنه ده دا ځان سره واخلئ خوږو زده کوونکو راځو د نیوټن د قوانینو په لړۍ کې چې موږ او تاسو د عمل او عکس العمل قانون ولوستو د اتکا او مودي قوه معرفي کوو قدرمنو زده کوونکو د اتکا او مودي قوه یا نارملي قوه د هغه قوې څخه عبارت ده چې د یو جسم د وزن په مقابل کې عمل کوي قدرمنو زده کوونکو د اتکا او مودي قوه موږ او تاسو په دوه حالاتو کې مطالعه کوو اول راځي متوجه شي که چیرې فرض مثال د میز یوه سطحه وسیده د دې میز په سطحه باندې یو جسم دی چې څومره وزن لري فرض مثال W په اندازه باندې وزن لري په دې جسم باندې اتکا او مودي قوه څومره ده د N په اندازه باندې اتکا او مودي قوه یا نارملي قوه ده نو په دې صورت کې که چیرې تاسې غواړئ چې د اتکا او مودي قوه پیدا کړئ نو اوله خبره دا شوه چې د اتکا او مودي قوه یا نارملي قوه د نوموړي جسم د وزن څخه عبارت ده او وزن د یو جسم د M ضرب G څخه عبارت دی نو خوږو زده کوونکو تاسو ته سوال په دې ډول باندې راځي یو جسم چې 50 نیوټنه وزن لري د یو میز د سطحې د پاسه کېښودل شوی د میز د سطحې له لوري په نوموړي جسم څومره قوه عمل کوي د میز د سطحې له لوري په نوموړي جسم همدغومره یعنې 50 نیوټنه قوه عمل کوي خو که چیرې تاسو سوال په دې ډول راغلی یو جسم چې 15 کیلوګرامه کتله لري که کتله یې درکړې وه نو په دې صورت کې خوږو زده کوونکو دا کتله به راواخلئ وزن ته به یې بدله کوئ وزن ته د بدلولو لپاره به یې په جي کې ضرب کړئ یعنې په 10 کې به یې ضرب کړئ 250 به شي نو هغه به راواخلئ اتکا او مودي قوه هم 250 نیوټنو په اندازه باندې ده قدرمنو زده کوونکو دویم حالت په پام کې ونیسئ دویم حالت که چیرې همدغه جسم وي فرض مثال خو د دې جسم سره موږ او تاسې د دې کتاب فرض مثال کتاب مو ایښی د کتاب د پاسه مو د چای او پیاله هم ایښې ده نو په دې صورت کې یو بله قوه هم په ده باندې وارده شو چې هغې ته وایم د اف قوه کله چې د اف قوه هم په ده باندې علاوه شي نو په دې صورت کې تاسو څه شي نه استفاده کوئ په دې صورت کې خوږو زده کوونکو د نارملي قوې د پیدا کولو لپاره ان مساوي کیږي W یعنې د جسم وزن جمع قوه هغه اف کومه قوه چې ده هماغه که چېرته دغه قوې n شمېر وي نو n شمېر قوې ته راخلي سره جمع کې د څه سره د W سره بالاخره تاسو ته څه پیدا کیږي نارملي قوه یا د اتکا او مودي قوه قدرمنو زده کوونکو دغه فورمول ځینې وخت کې داسې هم څوک لیکي د W په ځای باندې M ضرب G لیکي او جمع F په ځای باندې M ضرب A نو بالاخره که یو څوک وایي چې اتکا او مودي قوه n مساوي کیږي M پکې مشترک نیسو نو G جمع A سره نو په دویم حالت کې کولی شي خوږو زده کوونکو د دې څخه هم استفاده وکړي او د لومړي حالت لپاره که چیرې یوازې وزن یا کتله وي نو د دې فورمول څخه استفاده کولی شي خوږو زده کوونکو انشاءالله چې زه به راشم د دې دواړو لپاره به تاسو ته مثالونه حل کړم بیا به دومره وخت راسره نه وي اول سوال درته داسې حلوم یو جسم چې M مساوي کیږي 15 کیلوګرامه کتله لري د یو میز د سطحې د پاسه کېښودل شوی دی که چیرې G مساوي 10 متر پر سکند مربع وي نو په دې صورت کې د میز د سطحې له لوري په جسم څومره قوه عمل کوي یا اتکا او مودي قوه پیدا کوي ان پیدا کوي د دې د پیدا کولو لپاره په جسم یوازې د کتلې عمل کړی بلکې موږ قوې په عمل نه دی کړی نو په دې صورت کې تاسې د دې فورمول نه استفاده کوئ نو د دې فورمول نه استفادې لپاره به زه داسې درته ولیکم چې n مساوي کیږي W سره خو W نشته چې W نشته M ضرب G ولیکه دا مساوي کیږي M په ځای باندې ولیکم چې 15 کیلوګرام G په ځای 10 متر پر سکند مربع بالاخره n یا اتکا او مودي قوه مساوي کیږي 15 په لسو کې 50 کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع نیوټن شوه ورپسې راځو دویم مثال ته متوجه شئ اول مثال دا وشو دویم مثال یو جسم چې 50 نیوټنه وزن لري داسې درته لیکم یو جسم چې 50 نیوټنه وزن لري یعنې W مساوي کیږي 50 نیوټنه د یو میز د سطحې د پاسه کېښودل شوی خو په دې جسم باندې یو تن همداسې لاس ایښی دی خو په دې جسم باندې یو تن 600 نیوټنه نوره قوه هم واردوي یعنې F پکې مساوي 600 نیوټنه شو په دې صورت کې د میز د سطحې له لوري د اتکا او مودي قوه یا نارملي قوه پیدا کړئ خوږو زده کوونکو دا دواړه قوې به سره جمع کوئ تاسو ته به اتکا او مودي قوه درکړي نو زه داسې وایم چې اتکا او مودي قوه n مساوي کیږي F جمع W سره
اف پکې څومره دی 50 نیوټنه جمع 600 نیوټنه. نو خوږو زده کوونکو اتکا عمودي کو ان مساوي کېږي 650 شوه نیوټنه. قدرمنو زده کوونکو په دې باندې سم کار وکړئ انشاءالله چې سخته موضوع نه ډېره اسانه موضوع ده خو تاسو ورسره په کانکور کې او امتحانونو کې ډېر زیات مخکې دی شي. خوږو زده کوونکو دا ټول د ځان سره واخلئ. ښه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس انشاءالله موږ او تاسو باندې درس ساعت کې مخکې ځو همداسې درس به د خیره سره نور وایو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مسپارم. خوښه خوشحاله شېبې ولرئ.